سندرغاړی او تبلیغي شوار بیګاه شپه د معلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. رون ټي وي درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده تاسو په روغ او جوړ وای. مینوالو شوار ولې وژل شوی دی؟ چېرته وژل شوی او چا وژل شوی دی؟ د دې معلوماتو لپاره تاسو زموږ دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. موږ به تاسو ته ټول دغه معلومات په دې ویډیو کې درکوو. خو د ویډیو له کتلو مخکې په مهربانۍ سره تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي معلومات هم تاسو ته په وخت باندې ورسیږي. سندرغاړی او تبلیغي شوار چې پخوا یې په پښتو ژبه سندرې ویلې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ځینو کړنو په اساس باندې دا مجازات شو او ونیول شو. داسې ویل کېدل چې هغې له ځینو جنکیو سره بدعملي کړې او په دې تور د طالبانو ونیو چې له هغې وروسته شوار توبه وویسته او 2 کاله یې په تبلیغ کې تیر کړل. له 2 کلن تبلیغ وروسته شوار بیګاه شپه بیرته اعلان وکړ چې هغه غواړي بیرته خپل هنر یعنې موسیقۍ ډګر ته راشي. دا ادعا کولی چې په 2 کلن تبلیغي سفر کې چا ورسره هیڅ ډول مرسته ونه کړه او دی غواړي چې اوس بیرته خپل ډګر ته راشي او په دې برخه کې نور خدمت وکړي. خو نوموړی بیګاه شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو ویشتلی او نوموړی یې مړ کړی دی. وسلوالو د هغې ترڅنګ په یو لیک کې لیکلي چې نوموړي له طالبانو سره وعده کړې وه چې دی به بیا دې ډګر ته نه راځي او دی به خپل پاتې عمر په تبلیغ او د دین په خدمت کې تیروي. دا چې نوموړی له خپلې پرېکړې تیر شو نو سزا یې هم دا کېدلی شي. مینوالو دا چې وروسته به څه کیږي او د هغه په اړه باندې به نور معلومات څه وي، د دې لپاره تاسو زموږ دغه چینل تعقیب کړئ او دغه چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور معلومات تاسو ته په وخت باندې ورسیږي او زموږ دغه ویډیو لایک او شیر کړئ ترڅو دغه ویډیو نور خلک هم وګوري.